بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب یوسف زه یم ستاسو په چوپړ کې د T-SQL روزنیز کورس لپاره ښوونکی یم. T-SQL د مایکروسافت کمپنۍ لخوا رامنځته شوې ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافت سیکوال سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافت لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنسټریټور، مایکروسافت ایکسل آفیس سپیشلیست او مایکروسافت ورد آفیس سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم دوه سرټیفیکیټونه ترلاسه کړي دي چې ITF سرټیفاید A+ سرټیفاید. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلومات تنظیم په برخه کې او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 20 کاله کاري تجربه لرم. راځو we use multiple insert to add records into tables. مولټیپل انزرت استعمالو یا ریکاردونه اضافه کوو. راځو دا اول ګور که ټیبل موجود وي دا ډیلیټ کا او که نو بیا مثال که موجود هغه هم ډیلیټ که. اوس ورته چې کریټ بیرته دا ټیبل جوړ کا. راځو ورته چې انزرت انټو ټیبل نوم کوم ټیبل ته ور داخلوي دا ټیبل نوم شو. مثال ټیسټ ټیبل هم دلته پاس جوړ کو. دلته په دې کې څو کالمه دي، یو اف نیم دی بل ایج دی. ورته هم چې اف نیم مثال اف نیم او ایج کې چکه دا کالمونه دي. انزرت په دې کې معلومات ور داخل کا. که ته ځان ته اف نیم راولې نو ځان ته اف نیم کې به انټر کې دا به شي نلی. که زه دلته راشم او ورته ووایم چې په دې کې څه ور داخل کا ویلیوز. مثال ویلیوز د دې ویلیوز سره به تاسو اس اتمی وي، یعنی اس دلته به جمع یعنی ویلیوز به تاسو لیکئ. نو کله چې ویلیوز ولیکئ ورته چې مثال زکی او سوکلان مثال لس ایج څومره دی لس. بیا انټر کې ورته عین همدغه کاپی کوم ورته چې مثال نور ریکاردونه هم انزرت کړم. ورته هم چې انزرت دا عین شی همدغه کاپی کوم. ورته هم چې احمد راځم ورته هم چې څو کلن 15 کلن ورته لیکم چې مثال ممتاز څو کلن ورته هم چې 22 کلن او لیکم چې عبدل هادي دلته ورته هم 12 کلن په دې شکل سره. نو اوس دا څلور سټیټمنټ هم دلته د یا د کویریګانې ولیکلي د SQL چې مثال دغه ریکاردونه ور داخل کا. چیرته دغه ټیبل ته کم ریکارد کم فیلډونو ته یا کم کالمونو ته اف نیم او ایج. که زه دا سلیکټ کم او ورته چې اکزیکیوټ نو دا به څو ریکارد اضافه کوي. مونږ ته ګوره څلور ریکارد په دې کې اضافه شو. اوس ګور ټیبل کې چې مثال دا څلور ریکارد په دې ټیبل کې اضافه شوي دي که نه دي. سلیکټ آل فرام ټیسټ نو دا په دې شکل سره سلیکټ کوو. ګورو چې اضافه شوي دي که نه. ګورو څلور ریکارد اضافه شوي دي. دلته ویل چې یوز مولټیپل انزرت ټو اډ ریکارډز انټو د ټیبل. ګوره دا انزرت یو دوه درې او څلور ریکارد مثال مونږ دغه انزرت کوو. دا را یا ریکارد مونږ په دې ټیبل کې انزرت کوو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ. خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.